اسلامي امارت له لوري افغانانو ته درې ښه خبرونه. سلامونه، ستړي مشئ. د ننګرهار ولایت د ختیځ زون د پولیسو د ښوونیزې او روزنیزې اکاډمۍ څخه په 15مه دوره کې 420 تنه مجاهدین د 2 میاشتو فکري، عقیدوي او نظامي زده کړو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د پکتیا امنیه قوماندانۍ اړوند د پولیسو او روزنیز او ښوونیز مرکز څخه 480 منصوبین له عقیدوي، مسلکي او پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. په غونډه کې د مسؤلینو د هر اړخیزو ویناو ترڅنګ فارغ شویو منصوبینو پوځي نندارې هم وړاندې کړې. او وروستی خبر هم دا چې نشهیي توکو سره د مبارزې پولیسو په څو جلا عملیاتونو کې 30 تجربه د چرسو کروندې په هلمند، 15 جریبه پکتیکا او څه د پاسه 6 جریبه په غزني ولایت کې اړولي دي. همداراز یادو منصوبینو په هلمند ولایت کې 9 تنه له 114 کیلو شیشې، 20 کیلو اف نشهیي توکو، 123 دانو نشهیي کولیو سره نیولي دي. له اورېدو او لیدو مو نړۍ مننه.